هغه پښتانه ځوانان چې په سوشل میډیا باندې کار کول غواړي دغه ته یو څو خبرې ضروری خبرې کول غواړم او ان شاء الله تعالی د دې خبرو چې کوم دي تاسو پابندي وکړئ نو ان شاء الله تعالی په سوشل میډیا باندې تاسو صرف کامیاب شئ بلکې تاسو چې کوم تاسو د چې کوم الله رب العزت صلاحیت درکړل هغه چې کوم دی هغه د خپل پښتنو قوم ته خپل رونو مسلمانانو ته چې کوم دی هغه ورسوي او دا به تاسو لپاره صدقه جاریه نن سبا کومه تاسو وګورو په سوشل میډیا باندې مختلف خلک لګیا دي په سوشل میډیا باندې کار کوي مختلف طریقې سره کار کوي زمونږ د پښتنو په معاشره کې موږ تاسو ګورو افسوس خبره ده چې په سوشل میډیا باندې کسان شته نو هغه خلک دي چې کوم په یو بل پسې بدی ردی وي په یو بل پسې کنزل کوي یا هغه خلک دي چې کوم په سوشل میډیا باندې فحاشي خوري لګیا دي باقی د معاشره د اصلاح په حواله سره هغه خلک چې غول الله رب عزت په ور کړل په کوم فیلډ کې دي هغه فیلډ په حواله سره هغه کار کولای شي لیکن هغه د سوشل میډیا چې کوم دی سوشل میډیا نه لري دي سوشل میډیا خو استعمالي لیکن د سوشل میډیا په ذریعہ باندې هغه هنر چې کوم غول الله رب عزت ورکړل هغه مخې ته نه ورکړي چې یقیني طور پر دا ظلم دی د خپل ځان سره ظلم دی خپل د قوم سره ظلم دی یو وجه خدا دا چې کوم خلک الله رب عزت صلاحیت ورکړل هغه په سوشل میډیا باندې نه راځي کار نه کوي یو وجه دغم ده چې زمونږ د پښتنو د معاشري دا یو سوچ دی چې هغه شیخ وخی چې اوس مثال طور پر آپس کې دا کسان یو بل پسې ویډیوګانې جوړي یو بل ته بدې دوی کنسل کې دغه زیات خوخي په دغه یو ځمانه چې کوم د خلک دغه د ترجیح ورکړي جناب والا په یو بل پسې بدې دوی او چې کوم د مکتبه ویوز میلاو شي او چې کوم دغه حواله سره موږ مشهور شو بهرحال په دغه کنزل ویلو سره چې کوم دی دوته به فائدہ ورسي ویوز به ته میلاو شي لیکن معاشره ته سم ملاو شو معاشره ته سم ملاو نه شو بلکې چې کوم خلک ګوري داغو امبیان ضایع شي داغو پیسې ضایع شي او داغو ټیم هم ضایع شو او داغې نو سې زده کړو سیب کنزل او بدر دی ویلي زده کړو ته هغې نه علاوه ډیر خلک داسې زمونږ د معاشره خبره تاسو ته کوم چې زمونږ معاشره څنګه تل خوخي زګه چې کوم خلک دي چې کوم صلاحیت والا خلک دي هغه مخې ته نه راځي په دې حواله سره زمونږ چې کوم معاشره ده زمونږ چې کوم خلک دي کتون کې دي هغه تم زدا ویل غواړم چې تاسو داسې شوزونه مو ګورئ چې تاسو داسې شوزونه ګورئ دغه کنزل مار ګورئ یا دغه شان دي چې کوم فحاشي خوري بربندې خبرې کې لګیا دي او بربندې ویډیوګانې جوړې لګیا دي په معاشره کې چې کوم دي فحاشي خوري دغه شان دي تاسو ویډیوګانې ګورئ کنه نو یاد وساتئ زمونږ معاشره پښتنه معاشره چې کوم دي هغه ترقی نشي کولای هغه خلک چې کوم کار کول غواړي په صحیح معنی باندې خدمت کول غواړي د پښتون د معاشري هغه مخې ته نشي راځي په دې حواله سره چې کوم ویورز دي چې کوم کتون کې دغه د ځامې سوچ کوم چې داسې خلک ما سپورټ کوي داسې خلک اډو ګورم سکیپ کوي اډو چې هغه ته ویوز نه راځي نو داغه چې کوم دا دکانونه د خپل بنشي هغه خلک سپورټ کوي چې تاسو د صدر کې تاسو د سپوه درګي هغه سپورټ کوي نو په دغه حواله سره چې کوم خلک کوم ځوانان چې کوم دی غول الله رب صلاحیت ورکړل په مختلف فیلډ کې مثال طور پر ساينس شو ټیکنالوژي شو دینی حواله سره دنیوي حواله سره تاسو پیغام ورکوي تاسو د الله رب العزت یو په درکړل دا غي پذیری باندې چې کوم دي تاسو خپل د معاشري اصلاح کولای شي خپل معاشري د چې کوم دي نفع ور کولای شي نو په دغه حواله سره چې کوم دي تاسو لپاره کار دي چې تاسو راشي د میدان ته راوځي نو ان شاء الله تعالی په خپل میدان څخه خلکو صفای کیږي او پاره کې یو فائدہ دار چې تاسو خپل هم فائدہ ده دا غي نه علاوه چې معاشري د تاسو رسوي معاشري د تاسو په ور کوي فائدہ ور کوي نو دا چې کوم دي تاسو له ثواب هم ذریعہ ده او دا غي نه علاوه د معاشري چې کوم دي د اصلاح ذریعہ ده او زمونږ چې کوم معاشره د غي اصلاح هم کیږي په هم خلکو ته چې کوم دي ملاويږي او داغین علاوه په ساينس په حواله سره ټیکنالوژي په حواله سره او دغه شانتي نور چې کوم دي دینی حواله سره دنیوي حواله سره چې کوم څومره فائدې شي دي په دغه حواله سره چې کوم تاسو ځانه فیلډ دی ظاهر خبره ده هر سړی چې کوم دي په یو فیلډ کې هغه مهارت حاصل دا سینه ده چې هغه ته په یو فیلډ کې چې کوم دي مهارت حاصل لغه رااله کې په هر فیلډ کې چې کوم دي لاس چې باغی حواله سره خبره کی دا سینه ده پکا چې تاسو ته په کوم فیلډ کې مهارت حاصل په هغه حواله سره چې کوم دي تاسو په سوشل میډیا باندې کار شروع کړئ او ان شاء الله تعالی زه په یقین سره ما تاسو کار معیاري وي تاسو چې کوم دي په صحیح حواله سره چې کوم دي نفع ورکول غواړي او تاسو نیت هم صحیح او تاسو چې کوم دي صلاحیت هم پتا سو کی وي نو ان شاء الله تعالی د کامیابی دونه تاسو چې کوم دي سو کوم شروع کړئ هغه اردو کی مثال لے میں جانبی منزل چلا راستے میں لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا یعنی زم منزل طرف ته چې کوم دی یو روان شوم لیکن پلار چې کوم دی خلک زما سره شامل دي او قافله چې کوم دی غاټه ده دغه شان دي
تاسو سټیپ اوچت کې یوازې وځي خبره شروع کې نو ان شاء الله تعالی په خپل خلک چې کوم د ستا چینل ته راځي او کته پوها ورکوي فائدہ ورکوي معاشري له نو ان شاء الله تعالی خلک په خپل اساس جوړاويږي بیا تا خلکو د سبسکرایب کولو د ویلو چې کوم د ضرورت بنه را بهيږي چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ زما دا ویډیو ګورئ بلکې په خپل خلک راځي ستا ویډیو وګوري هغه بیا په خپل شیر کې مخې ته ځکه چې باغی کې مواد به داسې پراتی چې هغه به خلکو ته نفع ورکړي سمجھ کې خبر راځي نو ان شاء الله تعالی چې کوم خلک په سوشل میډیا باندې هغه ته الله رب العزت صلاحیت ورکړل هغه زدا وایم چې تاسو به همت نه هراوي یو چې کوم دې تاسو به کار چې کوم دې مستقل مزاجي سره کوي داسې نه چې لګ کارو غ بیا چې کوم دې شاته شي بای مخکې ریسپانس نه راځي داسې نه دا په یو ورځ سره نه کامیابی به دې کې کلونه لګي داغې نه علاوه چې کوم دې خپل په کار کې چې کوم دې په نیت کې چې کوم دې نیت داو کې چې خپل د دې په ذریعہ باندې خپل د دې صلاحیت په ذریعہ باندې خپل د معاشري ته نه فرسو داغې چې کوم دې نیت ثواب هم ته ملاويږي د فائدې ثواب چې کوم دې د صدقه جاریه ده هغه نه خلق چای دنیوي حواله سره فائدہ راسي یا دینی حواله سره داغې چې کوم نفع ده خلکو ترسي نو د صدقه جاریه ده د ثواب ته ملاويږي او داغې نه علاوه خپل فائدہ به مګيږي د معاشري فائدہ هم کیږي خپل فائدہ هم کیږي تاسو خبرې چې تاسو خیال وساتئ یو دا چې نیت خپل صحیح کړئ او راوځي دویمه خبره دا ده چې کوم صلاحیت تاسو الله رب العزت درکړل پاغي کې جګم دې په صحیح طریقې سره جګم دې هغه تاسو بریو کار راولې هغه جګم دې پاغي باندې جګم دې داغه صلاحیت په حواله سره جګم دې تاسو مخې ته پوه ورکې او داغه نه علاوه جګم دې تاسو جګم کار کوي پاغي کې به مستقل مزاجي کوي داسې نه چې یو ورځ نه بخاو کړه بیا شنه بخاو کړه بیا شاته شو نه مستقل مزاجي غواړي هر کار د کامیابی لپاره نو دې خبرو جګم دې تاسو خیال وساتئ ان شاء الله تعالی د سوشل میډیا په میدان کې ان شاء الله تاسو کامیابی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته